نجیب الله شینواری سپیکس نه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ یو ټیسټ دویمه ورځ باندې بنگلاديش ځان خداسې مضبوط کړ چې بس ګټلو ته ځان تیار کړي 99% چې دا گیم بنگلاديش ویوړ 1% هغه وخت کې چې کله شهزاد محمدي مثلا د کاناډا خلاف سیک 4th اننګ کې ډبل سنچري والي و دغه سي خدای کسانو کې ماته د څه څوک نخکاری سپیشلی په دغه پیچ باندې ګوره بنگلاديش اندسه د دوی وکټ نورمالي سلو خو تیز وکټ یې د لپاره جوړ کړی و چې اورسیز سیریزونو ته ځان تیار کړي او کامیاب شو پکې ذاکر حسین په اول اننګز کې فیل شو اغم پکې 50 والا نجم حسین شانتو دویمه 50 والا د دې برعکس مون بیټسمنان نو وي تو چل مې آیا هغه سلسله وا هر یو سړی چې راته کرکټ کې ورته ټینټیو د څه چې کیږي پوه شوي عالم برم یا باشم خلک سي شاټ و خوار سي او یې پریدا نو دا دوی حالو حالات خراب سو یو شپږ دیر شرنځي پکې دغه وکړي افسر زازي ګوره کرکټ کې د سی خان په ټیسټ کرکټ کې خاص شل دیر شرنځي وو کې اغا چې پلیری هغه کیری کوي سنچري وهي 150 200 دغه څه کوي وکټ نو ورکوي چې بیا شاټ د سی اوچت یو فیلډر هغه ته کیچ ورکا نو ځکه مونږ یو دا 2015 سم راسي لوبي دا پلیر نه دا سوچ کوي چې زما سره سلويخ 50 بالونه دي قسمت کې مې دي نو هغه پسای چې هغه سټاپ کیږي بس اسه وها په اج باندې ولګيږي باونډري بزي سلیپ او بل ځای کې هغه شپږ درش بیا وي چې ولا ما خو پکې شپږ درش وګړي چای څمونه کړه بیا دغه دا شیمانه د افغانستان کرکټ مخ کې نسی دا ګونګي زادران کرکټ کلب نه دی دا د افغانستان کرکټ ټیم دی دلته سی ټیکنیکل پروفیشنل کسان باید راشي ځکه نور دنیا سره هر چا سره کوم فیسیلیټیز یا زموږ خلکو سره مشته پاکستان کرکټ ته ICC 10 میلیونه ډالر د کال ورکړي نو بودیجه کې مونږ ته 10 میلیونه دا کافي شافي پیسې دي نو هیله دا چې په دې باندې کار وشي او استعداد چې هغه نه پټيږي وس نجات مسعود د اکشن او هایټ د خسته د بالوران د سپیډ ور سره نشته سپیډ باندې د کار وکي نور 15 وکټ هغه د واخیسته په اول ټیسټ میچ کې او استعداد هم د سی ته چې هغه پټيږي نه او دا باقی چې ته ارڅونه پروموټ کې اب فیل کیږي نو هیله چې په دې باندې پام وشي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ وکي چوټا ډان نوم هیله ده او داغه بدون زور نه خو ګونګي زادران او چکري اشرف خپل ټیم یې تینه جوړ کړی دی لکه شخصي د افغانستان کرکټ بورډ چې دوی شخصي ملکیت دي ځکه ګونګي زادران چې دی چې بعضي مشران وسنین دا نصیب زاده دا CEO یادوم دا د انس په زور باندې راغی نو چې ته وس چا په زور باندې راشي ته به تیشه وکې پېښوي تا نه به مونږ تیشي ختم ولرو خو هر فرعون د پاره موسی شتا خدای پاک ختم کړی دی ته هم ختم شي ان شاء الله more ball can he hit another Spagiza another Salurisa that will just make it a lot easier for them Amu Sharks